د افغانانو په لاس لومړی جوړه سوې توپنچه. السلام علیکم، زه یم منظور احمد پوپل. دا وخت تاسو ګورئ ورلډ هیسټري، د نړۍ تاریخ. د افغانستان په معاصر تاریخ کې امیر شیر علي خان په افغاني نبض پوه، مدیر او معتبر شخص و چې نیمه پیړۍ د مخه یې پر افغانانو په خپله 11 کلنه دوره کې د پرمختګ خورا ښې دروازې را خلاصې کړې، خو د دښمنانو له لوري ډېر ژر وتړل سوې. هغه په اول ځل د صنعت ماشینونه راوړل او په لنډ وخت کې یې فعاله کړې، او د ده ارمان و چې د دې کارګر باید ټول افغانان وي. په دې ماشینونو کې د چاپ، باروتو، کالیو او عسکري دریشیو او نورو کارونو چټک افغان کېدل، او د هغه ارمان و چې ټولې پوځي اړتیاوې د کابل په ماشینخانه کې پوره سي. توپونه او عسکري اړتیاوې او نورې برخې باید فعاله کړي. هغه وتوانېدی چې لومړی باید افغانان خپلې وسلې او باروت ولري. شپه او ورځ یې په نړۍ کې له خپلو خواخوږو هیوادوالو په دې برخه کې کارګر او په کار پوه خلک غوښتل. له څه مودې وروسته یو کندهاري افغان عبدالحمید کندهاري وتوانېدی چې یوه لاسي توپنچه جوړه کړي، خو د انګریزانو د یرغل دغه پروسه په بشپړ توګه ودروله، او د امیر عبدالرحمن خان په راتګ له انګریزانو وسلې واخیستل سوې، او د وسلو جوړولو فکر بیرته ودرېدی، او یوازینۍ جوړه سوې توپنچه به امیر عبدالرحمن خان په جیب کې ګرځول. دغه توپنچه بیا غازي امان الله خان میوزیم ته وسپارل او تر اوسه خوندي ده. دې توپنچې په هرو لسو دقیقو کې یو ټک کولی سوای. لاس یې د نورستان له لرګیو او خوله یې له میسو جوړه سوې ده او نسبتاً سپک وزن لرونکې ده.